کابل کې د ګیلمن وزیر د غایبانه جنازې په سر جنجال. طالبانو اجازه نه ورکوله خو خلکو په زور وکړه. آیا غایبانه جنازه رښتیا هم حرامه دی؟ جزئیات هم دلته وګورئ. چینل هم سبسکرایب کړئ. د ملي شهید ګیلمن وزیر غایبانه جنازه چې د نړۍ ډیرو هیوادونو کې د افغانانو لخوا وشوه او نوموړي ته پکې د مغفرت دعاوې وشوې. همداشان کابل کې هم د عیدګاه جومات دننه د جنازې لمونځ پلان شوی و. وروسته له هغه چې طالبانو سلګونه ځوانان د ټوپک او ډزو په زور له عیدګاه مسجد څخه وایستل او هغوی د ګیلمن وزیر د غایبانه جنازې له لمانځه څخه منع کړل. دغو ځوانانو د عیدګاه جومات پر ځای په حضوري چمن کې د جنازې لمونځ ادا کړ. د کابل څخه راپورونه دا دي چې طالب استخباراتو له غرمې وړاندې په ټاکل شوو ځایونو کې خپل نظامي ځواک ځای پر ځای کړی و، خو د سلګونه ځوانانو مخه ډب نشوی کړای. جنازه کې ګډون کوونکو افغانانو د لر او بر یو افغان شعارونه ورکول او همداراز د منظور پښتین په مشرۍ د پی ټی ایم په ملاتړ غږونه پورته کړل. یو شمېر طالب فعالانو د جنازې مخنیوي لپاره وویل چې دا کار اسلام کې ناروا دی، خو دیني عالم مفتي عبدالولي ځواب کې لیکلي غایبانه جنازه مشروع ده او په دې باره کې صحیح او واضح دلیل د صحیح البخاري شریف هغه حدیث دی چې نبی صلی الله علیه وسلم د حبشي د مسلمان پاچا اسحمه نجاشي غایبانه جنازه وکړه او صحابه کرام دې ته راوبلل. نو د دغه واضح دلیل په اساس غایبانه جنازه جایز ده. یو شمېر نورو هیوادوالو هم لیکلي کله چې کوم کار د طالبانو په ګټه وي نو هغه که ناروا هم روا کوي، خو کله چې بیا ګټه پکې نه وي که حلال هم حرام کوي. خوشحال خلیل لیکلي کابل کې نننی اعتراض واقعي دی ځکه منظور نه چاته د جنت وعده ورکوي نه بهر ته د تلو او نه تنخوا. منظور دا هم وایي چې دا اغزنه لار ده چې خلک خطر مني او ورسره ځي نو د زړه له تله ورسره ځي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.